تاسو په دنیا کې مجازي عاشق ته ګورئ چې کله په صفتو باندې هغې ته خپل محبوب په لاس نسي ور چې هر څومره په صفتو کې ژبه ستړی کله د هغې مدح یې وکړې د هغې تعریفونه یې وکړو د هغې په عشق کې ډېر بیتونه او غزلې وویلې لیکن هغې د له په لاس نه ورځي دی دویم منزل داسې شروع کوي دویم منزل دا دی چې هغې د خپل معشوق دپاره دی عاجزي شروع کوي کله کله د هغې کور ته ولاړې کله د هغې په لار کې ولاړې کله هغې ته لاس پر سینه باندې نیولی کله هغې ته سر کږئ او ډېر ځله خپله لنګوټه د هغې په پښو کې ورغورځئ کله هغې پر لاسو مچي کله هغې پر پښو باندې مچي نو بیا هغې د دې خپل محبوب په تلاش کې در هر حد تیریږي او داسې عاجزي شروع کوي چې زما د معشوق پر ما باندې یو څه رحم راسي او پر ما باندې زړه وسوځل سي هغه معشوق خو څه کوي په خدا قسم د هغې د کور د انسانانو دپاره له عاجزي کوي مجنون را روان دی په لاره کې سپیان را روان دي د سپیانو ګله را روانه ده مجنون د ملګرو سره وروغورځېدی برای د سپی پر پښو باندې مچ کړي لکه هغه مولانا روم رحمت الله علیه وی فای سگ مجنون و بوسید خلق و گفت این چی بود د چې د دې سپي پښې ور مچ کړې ملګرو ورته ویل تل یې ونی سوې دا څه کوي هغه دستي ورته ویل این سگ در کوچه لیلا رفته بود لیلا زما معشوقه ده دا سپی ورځ د لیلا په کوڅه کې تېر سوی دی نو بیا د هغې د دې خپل معشوق د کوڅې د سپي سره لا ډېر محبت دی نو دی بیا ډېره عاجزي کوي دی بیا ډېر ځان ښکته پورته کوي په دې خاطر چې په دې شکل به زما د معشوق پر ما باندې مینه راسي او د هغې به پر ما زړه وسوځل سي هغې به زما ته موقع د وصال راکړي په دغه دویمه مرحله کې الله تعالی پر حقیقي عاشق چې بنده دی د خپل ځان متعلق یې لمونځ پر کښېښود چې کله کلمه دې په ژبه وویله خپل رب دې نه کوي پیدا او ذکرونه دې ډېر وکړو ځان دې ستړی کوي د رب وصال دې نه کوي پیدا نو په دویمه مرحله کې پر تا باندې دستي لمونځ دی لمونځ د سره در پایه پورې ټوله عاجزي ده ځکه چې ته کله لاس داسې کې د دې دا معنا چې ټوله شان یې پر شا وغورځول یا الله صرف ستا ته ولاړ یم پیغمبر علیه السلام وایي ان تعبد الله کانک تراه لمونځ به داسې کوې لکه الله چې ما ته ولاړ دی زه سجده ورته کوم وإن لم تكن تراه فإنه يراك دا خو به دې عقیده یې کې زه نه وینم دی خو مې ویني الله خو مې ویني بیا تاسو ګورئ په بعضو مذهبو کې سینه باندې لاس ایښول څومره عاجزي ده په بعضو کې در نامه لاندې لاس ایښول دا ډېره عاجزي ده د امام شافعي رحم الله څخه چا پوښتنه وکړه تاسو ولې پر سینه لاس ایښدی هغه ورته الحدیث دی نه د حدیثه بغیر بل جواب راکړه هغه ورته لمونځ د الله و حضور ته عاجزي ده او احترام دی او عاجزي و احترام چې سړی چاته کوي پر سینه لاس ورته ایږدي نو موږ په لمانځه کې پر سینه لاس ورته ایږدو د امام ابو حنیفه رحم الله څخه چې تا پوښتنه وکړه چې تاسو بیا ولې در نامه لاندې لاس نسئ هغه ورته خو د پیغمبر حدیث دی ما ورته نه د حدیثه بغیر بل جواب راکړه ما ورته ګوره په دنیا کې چې د یو چا حضور ته احترام وړاندې کوي در ټولو لوی احترام دا دی سر ورته کښته کوي او چې کم سړی په ښه طریقه باندې لاسونه در نامه لاندې ونسي د هغې طبعا سر کښته کیږي نو ځکه زموږ په دې لاس پر نامه نیولو کې ډېر عزت و احترام دی بیا چې سړی کله پر رکوع باندې په رکوع کې څومره عاجزي ده بیا چې کله سړی پر سجده باندې پروت وي پیغمبر علیه السلام وایي الساجد یسجد علی قدمی الرحمن سړی چې په سجده کې داسې لکه د الله پر پښو چې تندی ورته ایښي ځکه در ټولو بدن کې در ټولو اشرف ځای دغه دی او در ټولو کمزوری اندام پښې دی چې کښتې دي ته د خپل اشرف اندام د بل چا پر پښو ورته کښېږده په دنیا کې در دې بله عاجزي نشته نو لمونځ د سره صدر پایه پورې عاجزي ده بیا هغه لمونځ الله تعالی ته ډېر خوښ دی چې په هغې کې خشوع ډېری په هغې کې ژړا ډېری په هغې کې زارۍ ډېری په هغې کې عاجزي ډېری حضرت عایشې مبارکې څخه چا پوښتنه وکړه د پیغمبر علیه السلام د زندګۍ یو ناولده خبره خو راته وکړه دی ورته ویل یو شپه پیغمبر علیه السلام زما بستره کې و د شپې راسه ولاړ چې کله وځنډېدی زه ژر ورپسې ولاړه سوم چې دی سوله دی د حجرې مبارکې سم مسجد ته راوتلی دی په مسجد نبوي کې یو ستن ولاړه ده اوس هم تنبه ولاړه ده استونې عایشه ورته وایي هغه ستن حضرت عایشه وایي پیغمبر ټول عمر د شپې لمونځ پر دا ځای باندې وکړي
وایي زه چې رالم دی پر دې ځای په لمانځه ولاړ دی، زه وشاته ورته کښېنستم چې څومره زمانه په ولاړه کې و دا یې مکمل په ژړا کې تېره کړه. بیا چې څومره زمانه یې پر رکوع کې و دا یې مکمله په ژړا کې تېره کړه. بیا یې سجده په ژړا کې تېره کړه. در کومه وخته چې سلام ګرځوئ مکمل لمونځ یې په ژړا کې. پیغمبر علیه السلام په وګرځوئ، زه ورته ولاړه سو چې د الله رسوله ته خو هغه څوک یې چې الله تېرې راپاته ګردې در بخښلي دي، ستا په زندگی خو که تېره سوي که را روانې الله تعالی تا ته اعلان کړی دی چې تا ته دومره ټولې بخښلي، ته دومره ژړا پر څه باندې کوې؟ ده ورته ویل افلا اکون عبدا شکورا، ایا زه د الله شکر ادا نه کړم چې الله انسان پیدا کړی، اندامونه یې را کړي دي، الله په اسلام مشرف کړم، الله زه فلان وکړم فلان وکړم، زه پر دې د الله شکر څنګه نه ادا کوم؟ نو لمونځ د ټولو څه بهترین لمونځ هغه دی. پیغمبر علیه السلام به ویل صلو صلاة مودع، تاسو به هغه لمونځ کوئ لکه سړی چې هغه د زندګۍ اخرنی لمونځ شي. هر لمونځ به په داسې شکل کې چې د بل لمانځه موقع زما نسته، دا مې د زندګۍ اخرنی لمونځ دی. ستاسو څه خیال دی چې هغه لمونځ به سړی په کوم شکل باندې وکړي؟ په څومره ژړا کې به وي، په څومره عاجزي کې به وي، او په څومره سوز او په څومره افسوس کې به وي. لمانځه باندې الله تعالی د انسانانو سره عجیبه. حضرت عبدالله ابن عباس د پیغمبر علیه السلام وراره و، زندګي یې ټوله په طایف کې تېره کړه. دی په آخرنی عمر کې ړوند سو په سترګو باندې. یو کوچنی ماشوم لمسی یې درلودی، هغې به نیکه بوډاو په سترګو ړوندو چې د لمانځه وخت به رالی بره به یې در لاس ونیوی راوستی به یې مسجد ته، لکه زموږ عرف کې هم داسې عادت. یو ورځ هغه ماشوم بچی نسته، یا تللی دی یا بیده دی یا ورک دی، خو ده نه کوي پیدا. بره د جومات لمونځ ځینې فات سو، بره یې پر دې باندې دومره الله ته ژړا وکړله، ول یا الله زما د سترګو ړندوالی خو به د قیامت په میدان کې زما د رسوایي ذریعه نه ګرځي. د ده پر ژړا باندې الله تعالی دا احسان ورسره وکړي چې کله به د 5 وخته لمونځ وخت را ورسېدی، الله به سترګې وربنا کړي. بره بره روان سو مسجد له چې لمونځ به یې وکړی، برته به یې سترګې بنا وې چې در کوره به ورسېدی، برته به ړوند سو. در مرګه پورې الله تعالی هغه سړي ته بیا دا کرامت ورکړی چې 5 وخته د لمانځه ټیم به راتلی، مسجد به یې لیدی چې مسجد کې به یې لمونځ وکړی، کور ته به برته تللی سو، چې کور ته به ورسېدی د سترګې بینایي به یې ورته ختمه سو. نو په دویمه درجه کې حقیقي عاشق چې د معشوق دپاره عاجزي کوي، نو ځکه دویم رکن د اسلامي زندګۍ الله تعالی لمونځ ورته کښېښوی.